طالبانو په خوست ولایت کې څه کړي دي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. په خوست ولایت کې یو شمېر قومي مشرانو د طالبانو د حکومت له ځایي چارواکو سره یوه ناسته کې د هغوی د وژنو او د طالب وسلوالو د ناسم چلند په تړاو خپل غږ پورته کړی چې په وینا یې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې شوي دي. د سیمې خلک وایي چې په تیرو څو اونیو کې هلته یو شمېر مخکیني افغان سرتیري وژل شوي دي. د هغوی په وینا په دغو هدفي بریدونو کې په ځانګړې توګه د خوست ساتنې ځواک یا کمپاین په نامه سرتیري په نښه شوي دي. هغوی همداراز وایي چې طالبان د دغه مخکیني ځواک کسان ځوروي او د هغوی شخصي موټرې هم ترې په زوره بیایي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګا د BBC په ستاسې غږ پروګرام کې بیا ټینګار وکړ چې مشرتابه یې عمومي بخښنه اعلان کړې او په وینا یې د مخکیني دولت کسانو ته زیان رسول یې تګلاره نه ده. خو د طالبانو دغه رسمي دریځ خلاف په تیرو څو میاشتو کې په خوست سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د طالب د وسلوالو لخوا د خلکو ځورونو او وژنو ریپورټونه ورکړل شوي دي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.